دا نظم دی نوې نظم دی په دې روژه کې مې لیکلی و چې منم د برکت نه ډکه میاشت وه د رمضان چې کله به ماښام شو وخت به لنډ شو د اذان 18 قسمتو کې به پراته په درستخان دا ټول به جنګېدل ته د خېټې په میدان د بانګ نه لږ شان وروسته سم غوبل به پکې جوړ شو تیار د پاکستان غونته کې چل به پکې جوړ شو شربت په سموسو پیکوړو سره په جنگ شو اچار به د شملو وینګوانو سره په جنگ شو ګوبي به د ټینډو خټکو سره په جنگ شو بادرنګ به کوم د وریجو د مستو سره په جنگ شو جګړه به شوه جوړه د بینډو د کدوانو یو بل پسې به ګواښ کو کچالانو ولوګانو د خېټې ایرپورټ کې سم جهازونه ګرځېدل به شورو خانه جنګي و د یو بل سه جنګېدل به د زنده‌باد او مرده‌باد غږونه یې کول به مریله په جلوس کې اډرقو باندې راتلل به پیپسي خو هم پکې امن راوستی نو شو ناکام و د خېټې اسمبلۍ کې داسې ګډوډ انتظام و د خېټې اسمبلۍ کې عجیبه غونته کې چلو څه یخ و څه ګرم و جوړ کړی یې غوبلو د خېټې اسمبلۍ کې عجیبه غونته کې چلو څه ګرم و څه یخ و چې جوړ کړی یې غوبلو سمد مې اعتماد پکې شورو بس په یو بلو دا پته لګېده نه چې به کم یو پکې غلو خو خېټه یې په مخه ور اغستې پړسېدله او د هضم نه کار وانو په قابو کې نه راتلله د شپې 1 بجه شوه خو ګړ بړ نه ختمېدو سپرینګ کوټ ته خو کیس ګران شو ګیس په بره به ختو د سر اسلام آباد کې چې بوج راغی په مازغو کنټرول پې راوستی نو شین کاغذ ګولو نو په دې کې پېشمني ور پکې بلو کو اعلانو بیا چای د پراټې سره سوڅي د ور روانو نو انګاره د سحر په بانګ روجه به بنده کړله د خېټې په وطن مې مارشالله ولګوله